طالبانو ورونو کې تاسې په یاد وي د کفر څه ده چې اوس خلک موږ ته وایي چې هغه بابا مسلمان و هغه بل یو بل لوی کافر طالبانو امرالله صالح نومېده یو بل لوی کافر طالبانو اشرف غني نومېده دا د امت دوه لوی فرعونیانو کافران ول هغه ورځ مو په یاد د طالبانو چې دوی ویلې چې هېڅکله نسي کېدلی چې هغه درې کسان یې هغه ته ورولېږل یو انس یو مالي خان نجو یو بل څوک قطر ته ورولېږل امیدیان سره او عبدالرشید دا طالبانو هغه ورځ باندې چې د کفر مخ داسې تور و که نه دا مخونه یې راځوړلنده غوندې ول سخته بده ورځ وله پې باندې د دوی په ژوند کې به دا تر ټولو نه سخته ورځ وه خبر باندې پوه شو نو دوی ته هم په ژوند کې دا تر ټولو نه ډېره سخته وه د کابل د فتح ورځ کې هم طالبانو یوه ډېره نادره سخته ورځ وله د ډاکټر عبدالله سره طالبانو ورونو چې دا ورځ به یې سونډې سرې کړې وې ما ته د کابل فتح شو د جنرال پیوم یو زوی ما بل مولي صاحب ورور ته یې زنګ راووهه چې ده ته ووایه چې موږ ته یې ولې راسي چې ما سره مسلح ملګري دي دوی ټول سپاریاک دوی ته راټول سوي ول په کابل کې دوی سره چې زه ورغللم ما سره طالبان ول ښه ډېر چې ورغللم طالبانو نو دوی چې موږ ولیدلو موږ هم هغه سلو ما داسې فکر وکړو لکه ما ته یې چل جوړ کړی دی ځکه کابل خو ټول سم سقوط نه و چې زه ورننوتلم ورباندې نو ما ویلې مورال له لاسه مه ورکوه دوی هغه وویل ما سلام ورته وکړو ځکه اوس خو امندل موږ امن ورکړی سلام یې چې ورته کو هرې ډلې داسې فریاد ده دوی به طالبانو ورونو داسې یو قسم د سلام سره په مخونو کې یو ښه حالت راتلو یعنې معنا امن غوندې ده چې وړاندې یوې دروازې ته ننوتلم ما ته ویلي وي تا ملګري به دلته هغسې ودرېږي نو ته به تنا موږ سره ننوځې نو دلته ما ملګرو ویلې چې نه تنا به ته نه ننوځې موږ به ټول ما ویلې چې اوس دلته دا مجاهدین دي دا هم په سره هغه کې دي هغه هم دي خپل منځ کې سره وارونه ونه کړي او ټول ښه داسې ښځه توکل په خدای ما ورته ویلې بل ښځه صحیح ده زه ته نه ما سره دلته یو حاجي صاحب له سعودي نه راغلی ډېر نر سړی ښه چاق سړی و ښه غټ وسکټ یې اغوستلی و که نه نو چې څو دروازو نه خو ننوتلو د اخرنۍ دروازې نه چې ننوتلو چې خاصه چې دلته مجلس کېږي چې دلته ورننوتلو نو څو جنرالان راووتل تیر نظام ول نو هغه ما ته ویلې چې هلته به داسې مجلس ښځه صحیح ده چې ورننوتلم نو د ملګرو ویلې چې موږ هم درسره ځو هغوی ویلې چې نه نه ځو خو دې باندې خبره راوړي ما ملګري ویلې چې ښه وړاندې لاړه وي شیخ صاحب فکر ونه کړې ما تیار وسکټ اغوستی دوی ته ور واوروله که نه یعنې ته فکر ونه کړې ما تیار وسکټ اغوستی یعنې که دوی لکه موږ داسې فکر وکړو چې که ما ته نه هلته بیایي چل یې نه یې جوړ کړی ځکه ټول کابل خو سقوط نه و کړی دوی ول دوی ټول مسلح ول ټول قطاعات یې د دوی ژوندی ول راته اوس نو دوی ډېر نر سړی وي طالبانو دوی چې دا خبره واورېدله چې دا پهلوان او دا وسکټ دا خو که شنګ کې ټول کور په بله خوا راړي لاړو چې کېناستلو طالبانو ورونو زه جنرال پیوم زوی راغی ما سره چې کېناسته داسې مخې راواړو ما داسې مخ ورواړو دا بل ملګری دلته کېناست څه مشروب یې راوړ هغه مو ډاکټر عبدالله راغی دا خو دویم منزل هغه کته منزل ډاکټر عبدالله نرۍ پرده څه یا جالۍ غوندې یو قسم جالۍ غوندې پردې دي دا د کوټې ته پرته وه دی چې راغی ډاکټر عبدالله د ما او د ده خبرو ته یې غوږ نیولی چې اوس څه ورته وایي چې موږ به خورو چې به راباندې کوي ډاکټر عبدالله دی ما اول وارو چې ومېلي د باندې ولاړ دی پردې ته دی خو یې نه ویني دا دی نه ویني خو ما خو هغه طرف ته شیشې طرف ما خو یې داسې راځوړنده ده ما او د ده خبره ته یې غوږ نیولی ده ما ورته ویلي چې شی امن دی چې چاته هم څه نه وایي وایي ښه یو کار دې وکړي چې ذاکر صاحب موږ ته یو ټلیفون وکړي چې موږ ته امن ده بس دومره اطمینان وکړي ما زه سیده ترتیب درته برابروي چې زه راغلم بیا طالبانو فصیح الدین یې بیا ورولېږه ده بیا طالبانو نو هغه ورځ وله چې د کفر فرعونیانو باندې سخته بده مخونه یې داسې راځوړند چې ته ورته حیران شې د مکې د کافرانو باندې هم تر ټولو نه سخته ورځ کومه یوه ورځ وه هغه دغه ورځ که نو بیا طالبانو د تې عکسونه به پورته کول د منافقینو ویلې وي چې دی د کفر سره ناسته سړي ته دغه ورځې څه خبر ولې که نه چې هلته موږ څومره کار وکړو چې الله عز وجل ډېر مشکلاتو نه مو ویځه او دا هم رښتیا ده طالبانو یعنې که هلته یې ورې جنګ نښته وي بیا ډېر په اسانه باندې نه کېدي ما ډېرو خبرو طالبانو انسانانو باندې په کابل کې ډېر تاثیر و دا خپله د جمهوریت خلک هم وایي طالبانو ورونو بیا د اشرف غني ورور اشرف غني به ما ته خپل رور راولېږي مجلس را سره وکړو بیا طالبانو ورونو داسې حالت هم خبره ورسې دوی ویلې چې دا کرزي سره ناسته نو کرزي سره خو خود کې ناسته نه دا څه وایي نو خو داسې نه هم ناست چې دی واکمن و زه غلام ورسره ناست وم هغه وخت کې دی په سترګو هم نه ولیدلی زه چې کله زه واکمن سوم طالبانو بیا زه د ده سره ناست وم دا خو نو دا به زه نه کېنم طالبانو ورونو سره اوس هم یو عکس کله کله دا رقاصانې طالبانو هغه کوي چې داسې وکړه له واغسې وکړه خو دوی ته زور راکړ چې موږ ولې نه یو پکې